ها بسم الله الرحمن الرحیم. را بشو نننی لیکچر ته. تیر لیکچر کې موږ په اسپیسیس کې په ډیټا انټری باندې کار وکړو. صحیح ده چې څنګه کوم ویریبل ډیکلیئر کو، ویریبل څنګه کنفیګر کو او څنګه ورته ویلی مو چې دوه ویو دي موږ سره کنه، یو ویریبل ویو دی او بل ډیټا ویو دی. ګوره ډیټا ویو کې ما ټول ډیټا څه کړی ده، زه ډیټا ویو ته راشم. دا ډیټا تاسو داسې ښکاري زه به یې ډیکوډ کوم چې کوډونه راته وښیي. فکر مو شته؟ ټول جنډر، ایج، فاکولټي، چیټ جی پی ټي اکاډمیک، د چیټ جی پی ټي استعمال او پرپس او ډیوایس ار څه مې انټر کړي. دا پوښتنه تاسو مال چې کوم پوښتنه دي کنه، دلته چې ویریبل ویو ته راشم حرف کلیر دي. اوس به راشو او په دې باندې وزنی کارونه اجرا کوو. صحیح ده. موږ سره دلته مختلف قسم سټیټیټیک دغه دلته اجرا کیږي. ښه انالیسس په اسپیسیس کې کیږي، ډیسکرپټیو انالیسس دی پکې، انفرنشل انالیسس دی پکې او د دې ترڅنګ ریلیشنل انالیسس دی پکې. لومړی پیل به زموږ دلته د ډیسکرپټیو انالیسس نه. ډیسکرپټیو انالیسس بیخي ډېر ایزي دی او ډېر اهم دی او ډېر شیان پکې دي چې تاسو پروس پوه شئ. لومړنی کار چې دلته غواړو تاسو ته په ډیسکرپټیو انالیسس کې وکړو هغه فریکونسي ده. څه ده؟ فریکونسي. دا فریکونسي عموما موږ معلومو د نومینل ډیټا نه ده، کوم چې ډیموګرافیک کوېشن وي دا هغې موږ معلومو. د نمونې په ډول دلته ګوره ښه ما څو کسان انټري دلته کړې ده؟ د 25 کسان نه. ګوره ښه ټول کونړ پوهنتون نه خو زه ډیټا نشم راټولولی، دا خو ډېر غټ پاپولیشن دی. زه به سیمپلینګ کوم. څه به کوم؟ سیمپلینګ. ما وکړو سیمپلینګ، رینډم سیمپلینګ. څه شی؟ د هر پوهنځي نه مې لس کسان یا 15 دلته ما 15 کسان انتخاب کړي. صحیح شوه؟ دې ته څه شی وایي؟ رینډم سیمپلینګ. همې د 15 کسانو نه پوښتنه کوم دي چې څه جواب وایي، ټول په همدې باندې قیاس کوم. مشکل خو به نه متوجه نه یاستئ که نه؟ ښه اوس به راشم لومړنی کار زه فریکونسي معلوموم. څه شی فریکونسي؟ تعداد ته وایي. څه شی وایي؟ ذکي څه ته وایي؟ تعداد ته. تعداد څه معنا؟ ګوره تعداد دا معنا ما څو کسانو نه پوښتنه کړې ده؟ 25 نه. معلوم کا په دې کې څو میل دي څو فیمیل دي. دا به ته خپل مونوګراف کې وایې که نه؟ دا مونوګراف کې ساده څلورم فصل مونوګراف موږ شپږ فصلو کې لیکو. د څلورم فصل ته وایي نتیجه ګیري. څه شی؟ دلته به ته د خپل کوېشنیر ډیټا ټول هلته اچوي. اوس دا به څنګه کوې؟ داسې به کوې ګرانه متوجه شئ. دا عموما موږ نامینل ډیټا باندې دا کار کوو. زه دلته راځم انالیسس ګوري په دې کې ډیسکرپټیو ته راځم او په دې کې چې ته راځم فریکونسي ته. په فریکونسي باندې کلیک کوم او د دې نه واټ از یور جنډر دا به انتخاب کوم. داسې به دې طرف ته راواړوم. صحیح ده. او اوکې به یې کوم. ما ته څه وایي؟ تا سره فیمیل څو کسان دي او میل څو کسان دي او ټوټل څو کسان شو؟ 25 کسان. تا چې کوم 25 کسان نه پوښتنه کړې ده په دې کې 10 کسان چې تا ته جواب درکړی دی هغه میل دی، 10 کسان فیمیل دی او 15 کسان میل دی. مشکل خو به نه. دې ته وایي فریکونسي معلومول. تاسو په یو وخت کې د مختلفو ډېرو شیانو فریکونسي هم معلومولی شئ. ګوره ګرانې زه راځم انالیسس ته، ډیسکرپټیو انالیسس ته او دلته فریکونسي ته. واټ از یور ایج؟ دا خو تیار دی خو هسې راغلی که نه؟ زه ورته یم ما سره د کومې فاکولټي نه کوم کسان دي دا هم راته وښایه. صحیح ده. د ترڅنګ دي کوم ډیوایسونه کاروي دا هم راته وښایه. مشکل خو به نه. او دې نه زه دا اوکې کوم. ما ټول 15 کسان نه پوښتنه کړې ده. 10 کسان تاسو چې کوم ریسرچ کړی 10 کسانو په دې کې داسې دي چې هغه فیمیل دي او 15 پکې میل دي. 15 نفران تاسو د بي سي اس نه دي، 15 د اکانومیک نه دي، 15 د ایجوکیشن نه دي، 15 د اسلامیات یا د شریعت نه دي، 15 د اګریکلچر نه دي. صحیح ده. 11 کسانو تاسو جواب درکړی دی صاحبه. 11 کسانو ته جواب درکړی چې زه چیټ جی پی ټي په چی کاروم په موبایل کې. ګوره which device do you use چیټ جی پی ټي ان تاسو نو چې لیبل به ډیسکرپټیو ورکوي چې بیا راځي. 6 کسان وایي چې زه چی کاروم. دا 11 کسان چې وایي دا 40% کېږي رسولونه. صحیح ده. 6 کسان وایي چې موږ کمپیوټر کې دا کاروو چې او 9 کسان وایي چې موږ ټابلیټ کې کاروو، یو کس وایي چې زه او بل کوم ډیوایس کاروم. نو ډیسکرپټیو انالیسس به موږ اول کوو. نن لیکچر ټول په ډیسکرپټیو انالیسس په دې کې لومړنی کار د فریکونسي معلومول. څه شی؟ فریکونسي. فریکونسي څه معنا ده؟ داسې څو ځلې هپن شوی دی. معنا څو کسان وایي چې زه جنډر یم میل یم، څو کسان وایي چې زه په موبایل کې چیټ جی پی ټي کاروم. نو دغه پوښتنې ته داسې شیان معلومول ته ویل کېږي فریکونسي. او فریکونسي موږ عموما تاسو تېر درس باندې پوه شوي فریکونسي موږ عموما د نامینل ډیټا لپاره کاروو. څه او نامینل کې بیا عموما موږ دغه ډیټا پرې راخلو چې دا کار څو ځلې شوی. مشکل خو به نه. دې ته وایي فریکونسي معلومول. صحیح ده ګرانه.
یو بل څیز دی چې په ده باندې به اوس تاسو ته زه لږ وغږېږم یو دی مین بل دی موډ بل دی میډین او بل دی اسټیډي ډیویشن سټانډرډ ډیویشن ګوره ګرانه مین تاسو پیژنئ مین معنا د اوسط څه شی اوسط تاسو معلوموي شي که نه لکه 10 شل او 10 دا څو شو ټول 10 شل او 10 شپېته د دې اوسط څو راځي تاسو ډېر تکړه خلک یاستئ که نه دې ته ویل کېږي مین اوسط معلومول اوسط موږ مختلف ځایونو کې راځي اوسط معلومول د نمونې په ډول زه وایم په کمپیوټر ساینس کې چې څوک چیټ جی پی ټي کاروي او وایي چې 15 غنټې کاروم د هغې ته ماته فیصدي وښایي صنف کې فیصدي څنګه ده نو د یا نفر فیصدي خو نه که نه د دې ټولو اوسط زه چې تاسو ته بیا کله وګورم والا هغه نفر چې وایي 15 غنټو دپاره چیټ جی پی ټي کاروم او د پرسنټیج اوسط یې څومره دی 80 والا چیټ جی پی ټي ښه شی دی کاروئ فیصدي به د 80 وکړي صحیح ده دا و مین بل تاسو پیژنئ موډ خو پیژنئ که نه موډ څه ته ویل کېږي یو کوم عادت پرله پسې ډېر کارول شوی لکه تا ته وایم چې عمرونه راته ووایي یو کس وایي 21 بل وایي 20 بل وایي 30 زیات کسان وایي چې زه 21 کلن یم د دې موډ بیا څو راوځي 21 دا ډېر کارول کېږي ډسکرپټیو انالیسس کې دا ډېر کارول کېږي بل دی میډین پیژنئ که نه منځنی عادت او په دې تاسو پوهېږئ چې په طاق عددو کې څه رقم منځنی عادت راوځي او په جفت عددو کې پوهېږئ که نه ډېر تکړه خلک یاستئ ډیټا به تنظیمي که نه بل STD deviation پیژنئ سټنډرډ ډیویشن تاسو ورته څه کوم انحراف ورته وایي کوم انحراف ورته وایي معیاري انحراف ورته وایي ښه دا هم ډېر اهم دی دا به ډسکرپټیو انالیسس تاسو راوباسي د مختلفو ډیټا ښه نو دغه شیان موږ ډېر پیدا کوو چې مین پیدا کوو موډ پیدا کوو میډین پیدا کوو او سټنډرډ ډیویشن پیدا کوو ګوره یوه خبره زده کړئ ګرانو تاسو ته موږ ویلي موږ سره میشرمنټ لیول دی څه دی چې موږ دا ډیټا سره کوم میشر کوی شو ګوره په میجرمنټ لیول کې موږ سره اوله ډیټا چې هغه نومینل وه که نه نومینل و بل څه یو ډیټا آرډینل او بل سکیل ډیټا تاسو ته تر ټولو زیات عملي چې کېږي او په سکیل کېږي اوس د نومینل ډیټا چې دی که نه یوازې څه شی راوځي خبرې فریکونسي معلوم کړه چې معلومه ده فریکونسي او یوازې یو څیز پیدا کېدی شي د نومینل ډیټا چې موډ یې پیدا کړه چې یې پیدا کړه موډ پیژنئ چې څه ته وایي که نه ها نو موډ یې پیدا کړه د دې مین نه راوځي میډین نه راوځي سټنډرډ ډیویشن نه راوځي اسپیسیس ته راوباسي خو هغه هېڅ معنا نه لري دوی ولې داسې زه ولې جواب غواړم نو ستاسو جواب درکوم دلته وګوره دلته چې دا یو ما ورکړی دی جنډر کې دا یو څه معنا ده لږ یې ډیکوډ کوم چې تاسو ته فرین راشي 1 معنا ده میل او 0 معنا ده فیمیل چې بېدې حالت ته واړوم آیا دا 1 او 0 حقیقي ډیټا ده که ما کوډ کړی دی کټګورایزیشن مې کړی که نه اوس دا چې د دې اوسط راوباسي زه وایم لکه 2 اوډر دپاره 2 1 0 0 دا جمع کوي بیا په خپله عدد تقسیم راوباسي بیا مین درکوي دا معنادار مین دی دا څه معنا لري دا خو تاسو نمرې خو نه دي چې یو 50 بل شپېته ترې راوباسي مین هر څه راوباسي خو هغه معنادار نه وي نو ګوره خبره څه ده چې کومه ډیټا تاسو په نامینل کې واچوله دي یوازې موډ راوځي بس مین نور شیان هم راوځي خو هغه موږ لا پرېږدو ځکه اسپیسیس دا فکر کوي دا یو 0 دا ماته کړی دا دی دا کوډ دی او په نامینل ډیټا کې او په اورډینل ډیټا کې موږ کټګورایزیشن کوو که نه کټګوري جوړو که نه بل ځای کې وي بیا په سکیل په اورډینل ډیټا باندې چې ده که نه د دې هم مین راوځي ښه د دې څه راوځي پوهېږې د دې موډ او یوازې میډین راوځي موډ او میډین او د سکیل ډیټا چې دی بیا هر رقم سیز میډین موډ ځکه زیاتره چې موږ زیاتره ډیټا چې دی تاسو ته ما ویل ما ایج سکیل ته واچو پرېږده چې هر څیز راوځي ته کولی شې دا ایج ما داسې زه ورته یم څو کلن یې پوښتنه مې خلاصه پرېغوستې ده وایي به 19 شپېته اویا 2 ما داسې هم کولی شو چې پوښتنه داسې وکړم څو کلن یې بیا مې ورته ورکړی وی د 18 او 15 په منځ کې د 15 او د 10 په منځ کې د 10 او 40 په منځ کې هلته هغه ډیټا بیا په اورډینل کې راتله په څه کې او دلته ما سکیل کې پرېغوستې ده مشکل خو به نه ښه اوس به راشم دا ډیټا ده که نه صرف تاسو اوس پورې فریکوینسي پیدا کړه که نه اوس به راشو د دې تاسو کولی شئ دې نم په لنډه توګه دلته رایټ کلیک وکړئ او د دې ډسکرپټیو سټټسټیک وګورئ کلیک پرې وکړه او راشه ډسکرپټیو سټټسټیک درته وایي ګورئ موږ یې راوباسو ولا هر څه راوباسل ښه میل فیمیل میل څومره دي فیمیل 15 دي میل څو دي فیمیل لس دي او میل څو دي 15 دي او د دې یوازې څه راوباسو
مود یې راوباسو. تاسو ته مو ویل کنه چې دغه شی دا کومه ډیټا ده؟ نومینل ډیټا. د نومینل ډیټا یوازې مود راوځي. ګوره دې مود راووته فکر مشته ښه مود یو دی یو پکې زیات الته میل زیات دی کنه 15 میل دی د میل لپاره کوډ یو دی نو نور شان نه راوځي خو یو بل طریقې نه چې ځکه سټټیسټیک کوم دی راوځي الته به دا غلطي معلومه وي شلته خو رانه کو صحیح ده کنه ها دا کوم ډیټا باندې ما ډیسکریپټیو سټټیسټیک کو نومینل ډیټا باندې د سې منځان پوری کې ها اوس دا ګور دا ایج ډیټا ته ګور کنه د معلومه سکیل ډیټا ده نو کله تر راشم د ډیسکریپټیو سټټیسټیک ګورم عمرونه دي کنه ما ته وای تاسو چې کوم چا عمرونه درکړي دا غي مين څو راوته دي مين سره راوته 2.0 دومره دي میډین دا دي سټانډرډ ډیویشن دومره دي رینج دا مینیمم میکسیمم سټانډرډ ډیویشن راځي او دغه مینیمم تاسو کم از کم اتل سکلن ټی ټومر ولا دي او شپږ شکلن چي دي هغه جیګومر ولا دي ګور ټول ډیټا یې راکړه ځکه دا ډیټا سره کوم وا سکیل وا او په سکیل باندې هر څه اجرا کیږي مګر په نامینل ډیټا باندې بیا دا نه اجرا کیږي ګوره دې نه تاسو وکړه چې ما ډیسکریپټیو سټټیسټیک وکړه کنه خو دې نه چې ته ډیسکریپټیو سټټیسټیک کې کنه نو د یو د پاره به ډیسکریپټیو سټټیسټیک کې او بل څه غواړي هغه نشي اغستل بل ځای نه کومه د کوم ځای نه انالیسس تر ازما ډیسکریپټیو سټټیسټیک تر ازما چې تر ازما ډیسکریپټیو دلته مې کلیک وکړو دې نو زه کوم چې یو افا ورواچو مده نمونه په ډول زه تم ډیسکریپټیو سټټیسټیک وکا په جندر باندې په ایج باندې دلته آپشن هم پکې شته چې څه پیدا کما مین پیدا کما سټانډرډ ډیویشن پیدا کما مینیمم میکسیمم او قسم جمع پیدا کما زه تم دا شان بس ته ورخه دې نه کنټینیو کما دې دا اوکې کما what is your gender څو کسان دي 15 نفر دي دا مینی څومره د سټانډرډ ډیویشن واټ از یور ایج دا هر څه راوباسي خو مونږ په کوم طریقه کوو ښه د درېونه پوښتنې داسې راوباسل د دې نه ښه طریقه بیا دا ده چې داسې لاړ شي انالیسس ته لاړ شي ډیسکریپټیو سټټیسټیک ته لاړ شي چېرته لاړ شي فریکونسي ته تاسو ته چې فریکونسي یوازې څه معلومه و چې دا څه ځل واقع شوی که نه دلته اوس ته کولی شي نور اپشن یې اضافه کړي که نه ګوره هغه څه رقم ښه واټ از یور جنډر صحیح دا نور به اخوا کړم صحیح ده what is your age به اضافه کوم دو شان اضافه کړل کنه تاسو کوي شي دې نه راشي د سټټیسټیک ته ګوره مینی پیدا کا میډین پیدا کا مود پیدا کا او سم پیدا کا او سټانډرډ ډیویشن پیدا کا البته دا اپشن نشته البته هغه اپشن کم دي تاسو کوي شي د فریکوئنسي نه تراشه ا دې تاسو دا کنټینیو ا دا تاسو دې نه اوکې چې کله دلته اوکې کې دا ډېر هم د فریکوئنسي ټیبل درکې هم د سټټیسټیک راو باسي د هر یو what is your age څومره عمرونه دي ګوره اتلس عمر والا یو کس دی 19 عمر والا څلور کسان دي شل چې ما عمر شل کاله دا څو کسان دي او پرسنټیج او هر څه درته راوباسي مشکل خو باندې تاسو بیا کوي شي د فریکوئنسي لاره د څه دا راوړې هم فریکوئنسي معلومه کوي هم مین معلوم کوي هم میډین معلوم کوي او هم هر څه معلوم کوي اوس براشو یو بل سیستم چې هغه د ګوره غاڼه اوس تاسو یو کس وای کنه چې ته ماته معلوم کړه چې څو کسان په موبایل کې چې جی پی ټی ته ریسرچ کړی څو کسان په موبایل کې کارولې څو کسان په کمپیوټر کې صحیح ده یا تاسو څو کسان میل دي او څو کسان فیمیل دي تا نو ګوره د مین نه وخت دی میډین چې خو نه دی وخت یوازې د فریکوئنسي غوښتله دا غیر لپاره به سره شي انالیسس ته ډیسکریپټیو ته او فریکوئنسي ته او چې نه وخته یو د جندر وخته چې څو کسان میل دي څو کسان فیمیل دي څه ده کنه او بل دا وخته چې په چی کې کارایي ډیوایس کم ځکه which device دا به اضافه کم ګوره کوم دی وخت کې ستا فریکوئنسي په کار یو مینه میډین په کار دی نو بیا تر راشه دا چکونه ولګاو زما اوس مين په کار دی نه میډین مود دا هیڅ نه په کار یوازې فریکوئنسي په کار ده اوکې کنټینیو څو کسان مې فیمیل دي او څو میل دي ها څو کسان فون کاروي یو څو کسان کمپیوټر کاروي اوس کسان رسې وختونه کوي نه دا معلوم کا چې په کمپیوټر ساينس کې څو میل دي څو فیمیل دي او په زراعت کې څو میل دي فیمیل دوه کټګورایزیشن دوه داسې ویریبل سره مقایسه کوو چې دوه کټګوري کې دي چې کې دي په کمپیوټر ساينس کې څو الکان دي څو جنکې دي په زراعت په کمپیوټر ساينس کې څو کسان وایي چې په فون کې موبایل کې کاروم او څو یې په کمپیوټر کاروم په شوي د لپاره وګران تاسو کاروي
کراس ټیبولیشن چې شي چې دوه ټیبل خپل منځو کې سره دا عموما د کټګوري لپاره کارول کیږي ښا دا په دې کې ګرانه انالیسس ته راشي ډیسکریپټیو سټیټسټیک ته راشي او دلته راشي کراس ټیب یس ته دې زه تک رایا صحیح ده رو کې بچی شي راځي رو کې بچی راځي کالم کې بچی راځي زه ورته اندسي کار وکا په دې کالم کې زما پونځه پکار دی پونځه کوم دی وچ پاکټي دا په کالم کې واچوم او په رو کې به راشي جندر او بل راشي چې ډیوایس چې شي دې تاسو کوي چې ګور سیل تراشي ښا دې تاسو کوي چې الکا دا به تل ګوستو کوم نه پیدا د بيخي سختيږي او اوکې کوم صحیح ګورا what is your gender ستا جندر څه شه دی په بي سي اس کې فیمیل څو دي او میل پکې څو دي دوا بي سي اس کې پنځه کسان دي درې کې فیمیل دي یسه خان دي او دا پکې میل دي صحیح ده اکانومیک کې خدا په درجه چې میل کوم دي فیمیل ها او پاست ټینس دی اکانومیک ته وګوره څو پکې فیمیل دي درې او میل پکې څو دي دا کراس ټیبولیشن باندې پېښ وي دا ډېر اهمه دی ښا بل ګوره which device do you use chat gpt ان پچې کې ګوره په بي سي اس کې دوه کسان وای چې مونږه په موبایل کې کار او دوه نفر وای او یو نفر وای ګوره تاسو موبایل چې په اس پی اس کې سخت کار د ډیټا انټری دی دا کار چې تاسو کې نه ایکسل دا کار کوي شي او کوي په څومره سخت به کوي او تاسو چې کوم ګوګل فارم کې صرف ډیټا انالیسس کېدل واسطه دا ټیبل درکې ځای په ځای نو ته په هیڅ نشي کوي چې دا پرله پسې نو ډیر شان معلوم کی فکر مشته ډیټا وای کراس ټیبولیشن دلته وو تاسو ته ما به یو ځای کې لیکلی کنه د کراس ټیبولیشن په لغه پوه شوي کراس ټیبولیشن معنی دوه ویریبل سره موږ خپل منځو کې تړاو راو چې په کمپیوټر ساينس کې داسې څومره دی او دا دغه به تاسو کوي چې ما ته اخر کې اپشن ویل کې تاسو دا سره ولګوي بيخي به تلا خوشي ابه تاسو پرته لاوړئ چې هغه کراس ټیپ ته راغلم او دې کې دا سیل کې راځم ورته پرسنټیج راو باسا او ما ته په کالم کې اخیره کې ما ته دې پرسنټیج هم وخایا چې کنټینیو کې کړو کې دا 10% هم درکې چې ګوره بي سي اس کې دوه کسان وای چې زه پون کاروم چې دا 2% کېږي within which faculty are you in دا د په دې faculty کې سرویس نه پاره سرویس پیسې کېږي دا تبيان بيخي چې ته اعلی کوالټي کې ریسرچ کې به صدا کارونه ډیټا انټری صرف لږ وخت نیسي سخت نه ده صرف لږ ټایم کنزیومینګ ده نور به کلیک او هر څه راوځي صحیح شو دلته یو فایل دی زه تاسو ته دا لږ شو کوم چې دې په څیر موږ څه کار کوو صحیح ده زه هغه په ریکارډ لګ ګوره موږ کراس ټیب وکړو کنه په کراس ټیب کې موږ کراس ټیبولیشن موږ هغه وخت کوو چې دوه د سی ویریبل خپل منځ کې سم مقایسه کوو چې کټګورایز کړي موږ صحیح ده کنه لکه زه وایم چې په کومه فاکولټي کې څومره میل څومره فیمیل صحیح ده کنه لکه زه وایم په کمپیوټر ساينس پونځي کې په کومه فاکولټي کې څومره خلک وایي چې چیټ جی پی ټي نه سټیسفاید یم څومره وایي چې نه سټیسفاید په کومه فاکولټي کې څومره کسان وایي چې په کوم پوزیشن کې یم او په کوم پونځي کې خلک وایي چې ما چیټ جی پی ټي زه امپروو کړم او کوم وایي چې زه نه امپروو کړم دا اوس جوړوي شي کنه که جوړې کومه ده کومه نه پکې دوه درې هم پکې جوړ کړي بس ول چې لار شي چې فاکولټي را واخلا او امپروومنت ویریبل را واخلا ته وایي په کمپیوټر ساينس پونځي کې دوه نفر وایي چې چیټ جی پی ټي زه ډېر امپروو کړم په زراعت کې وایي چې زه بيخي نه امپروو کړم څه به تخې به دې پسې بل چې ده کنه هغه د سپلټ فایل او د ډیسکریپټیو سټیټسټیک دوه یو ځای کارول دا به بيخي خبره ده هغه څنګه ده هغه تاسو ده چې ته دا معلوم کې کنه چې په ډیفرنٹ پوینټس کې د نمونه په نوم سره د ما 15 پوینټس د پاره ډیټا انټری کړی دا چې په مختلفو پوینټس کې زه غواړم معلوم کما چې جی پی ای څنګه ده ایګور کزم د جی پی ای معلوم کوم په کراس ټیپ باندې ګورئ دلته راشم اگر انا انالایز راشم کنه او دلته راشم چې تا کراس ټیبولیشن خو ویل کنه کراس ټیپ دا هر څه دا خو کوم څه ده اول which faculty دا به پرو کې واچم چې په کومه فاکولټه کې صحیح ده کنه خبرې کوي کنه ها ته په کومه فاکولټه کې یا کوم پونځي کې دا او جی پی ای کوم څه کې دا د کالم کې واچم دا دې زه وکې کوم ګور کراس ټیبولیشن به راوځي کراس ټیبولیشن دی ګور کوم خبره کې فکر دشته څه وایي count within what is your GPA in the last التما چه مست انتخاب کړی دی په دې مست انتخاب کړی دا بيخي اشنګړې بيخي وګد کی کنه
دا خو کوم ته دا مې نه دی کار مړه بي سي اس کې د سینه پران چې وای شپږ 50 جی پی ای نه جی پی ای خاص پیژنې خو دغه ما مقصد فیصدي اغستې ښه چې مې دا اغستې فیصدي ګوره په کمپیوټر ساينس کې د سینه پر چې وای شپږ 50% مې ده نشته دا نشته و یو نفر وای چې 80% مې ده یو نفر وای چې 90% مې ده یو نفر وای چې یو اتیا ده یو نفر وای چې دوه اتیا پکې نشته څلور اتیا پکې شته دا د سلیک معنادار نه راوځي نو دې لپاره به سپلیټ فایل اوس کاروم چې به کاروم سپلیټ فایل موږ سره لپاره کارو تاسو به اوس ډیر خپوي شئ سپلیټ فایل موږ عموما دې لپاره کارو چې یو کټګورایز ویریبل راوخل سکیل ویریبل سره کو دا غي مين نو شي نه بس نه مونږ پټول ما څېړنه وکړه په کمپیوټر ساينس باندې زونه په ځای باندې اوس دا معلومه چې د کمپیوټر ساينس پونځي کې د الکانو جی پی ای څنګه دی صحیح ده کنه او په زراعت پونځي کې څنګه دی روان دی صحیح ده وتا کارو کوم ها بیلواله بیل راخلم چې زه معلوم کوم چې کوم پونځي باندې چې جی پی ټي غږه کړی دا زه اوس راځم ډیټا ته راشي اول به سپلیټ فایل ته راشي سپلیټ فایل ته چې راځي دلته یو ور واچي زما په کار د پونځي په دغه باندې زه چک کوم هر څه اورګنایز کوم نو which faculty are you in دا وزري خو ورکش کوم او کمپیر ګروپ باندې به اوکې کی وشو دا یو اپشن دی ولګاو اوس براشي انالایز تا او پدې کې براشي چرته descriptive statistic ته براشي او پدې کې با زه معلوم کوم جی پی ای کنه اندیش ده کنه جی پی ای چیرته دی what is your GPA دا به دې زور واچو اوکې په بي سي اس کې 15 نفر د ما پښتنه کړی دا تر ټولو ټیټه فیصدي پکې اتا یا دا جیګه پکې اتا اتیا ده په اوریج توګه په کمپیوټر ساينس کې فیصدي څو ده 2 اتیا ده په ډیویشن بیا یو څه اندازه زیات دی هغه نه بیا د اکانومیک بیخي زیات دی اکانومیک کې په اوریج توګه فیصدي څو ده شپږ اویا په ایجوکیشن کې اویا په اسلامیاتو کې 9 شپته او په اګریکلچر کې کمپیوټر ساينس والا کینګان دي کنه ها اوس خبره ده کنه د دې پر معلوم شو اوس د معلومه مې بل ترتیب باندې معلومه ما پوښتنه کړې ته 100 غنټې چې جی پی ټي کاري چا ویلې 15 غنټې چا ویل 6 غنټې اوس دا معلومه هغه نه پرانو چې 15 غنټې زه چې جی پی ټي کاروم داغي نمرې څنګه دي هغه چې 2 غنټې کاروم داغي نمرې څنګه فکر نشته خبرته نشته فکر مې بيخي نشته اوس بس راشم ترتیب وکم دا زه بیا ډیټا تراشم سپیټ فایل ته راشم تیارې 15 راغسته زی په 15 اسم دا کوم څه دا په 15 کوم کزه جی پی ای معلومه چې معلوم جی پی ای معلومه اوس اصل جی په دغه باندې اور باندې خاص ساعتونو باندې tell me about دا پښتنه راخلم tell me about your دا تاسو هم چې کوم پښتنه صحیح ده دا مې دي کې دا پښتنه به تاول وخم دا پښتنه دا دی چیټ جی پی ټي یوسیج چې شری یوسیج د دې خراشه ما دلته ما پښتنه کړی دا چیټ جی پی ټي یوسیج په اړه کې دا دی پښتنه به څه کړی دا خا دا لیبل مې ګډوډ ور کړی دی tell me about how you use it زلته ورکوم ما tell me about your chat gpt usage ته څومره chat gpt کاروي څومره څو ساعته ودلته مې بیا کټګورایز ډیټا کړی دا کچا سی پر ویل معنا زی بيخي نه کاروم نو یوسیج لو یوسیج میډیم یوسیج های یوسیج ویری های یوسیج معنا یګورا تاسو ما ویل یګورا یې ګرانه دا کټګورایز ډیټا چې دا کنه یو بل نه تر منځ فرق کوي تو یې څنګه عادله داسې یو نه پر وای او تم چیټ جی پی ټي څومره کاروي هغه وی لو نو کله چې دا غي لو نه مقصد وي چې 2 غنټې بل نه بختنه قومه چې دا څومره چیټ جی پی ټي کاروي هغه وای چې لو دا غي لو نه مقصد د 10 منټه دیک وردا فرق لو د لو سره فرق دی لو د لو سره او های د های سره فرق دی ته ډیفرنس تا او ډیفرنس تا معلوم نه دی دا د اورډینری ډیټا خاصیت دی ښا نو زه دلته معلوم هغه نفر چې بيخي چیټ جی پی ټي نه کاروي دا غي پیسې دي څنګه ده هغه نفر چې گزارحال کوي دغه پیسې دي څنګه هغه نفر چې زیات چې جی پی ټي کوي دغه پیسې دي څنګه ریسرچ مې همدا چې جی پی ټي تعلیمي بیک گراوند باندې څومره هغه ځکه چې پرسنټیج چې پیسې دي چې دا خو تعلیمي بیک گراوند ټاپ روان دي کنه او کنه ډیټا تر ازما
split file تر ازما which faculty are you in صحیح دا اخوا کا کنه یار چې شبه واچو ما 100 ساعته tell me دا ده اوکې د دې سره راځي کوم چې شی فیصدي هم څه ده کنه descriptive statistic ته راشم او په دې کې با چې شته راشم descriptive راشم یس او دا ځل با جی پی ای راوخ جی پی ای مې وکړم مخکې جی پی ای ګورم یس دا به ځنځو اوکې کوم نه پران چې وای مونږ چې جی پی ټي کم کارو دا غي فیصدي په اوسط ډول څو ده هغه چې وای مونږ میډیم کارو دا غي څو ده نه هش پېته هغه چې هاي لیول باندې کاري دا غي څو ده او هغه چې وای چې ویری هاي دا غي څو ده ترتیب سره په لاره فکر مشته درته منفي غزه ډیره ده څوک چې جی پی ټي ډیر کاري فیصدي اوریجي کم دی منفي غزه شوه ریسرچ د 4 رقم جواب راوځي اوس یو بل خبره ده دلته اوس یو بل نقطه ته پام کو چې هغه په دې نه کیږي یو څه په الله زو بس زه وایم صحیح ده دلته خو دې جواب راووتو د ډیټا ته چې ګورم دلته به نو ډیټا ټسټونه چې هغه کوم مخکې ما ته ډیټا د څه کار شو یار چې جی پی ټي چې ډیر کارولې دي فیصدي کم ده سره د کار نه وسته دي نو مثبت اغیزه نشته منفي اغیزه زیاته ده خو خبردار زه کدي چې د زراعت ولا معنی اغیزه زیاته اغیزه غلط استعمال کړي زم کمپیوټر ساينس ولا صحیح استعمال کړي اوس ته دا معلومه ما چې وسوای به تا ما ته ویل څوک چې وای چې زه چې جی پی ټي کم کاروم ما فیصدي جګه ده ما دا وخت چې په زراعت کې څنګه دا او په کمپیوټر ساينس کې څنګه فکر مخاصيږي کدي چې هغه نه پاران چې کمپیوټر ساينس کې وای چې لو یوسیج دي په کمپیوټر ساينس کې فیصدي جګه په زراعت کې وای چې پوي پاګي نو دې باندې پېښه د سپلیټ پایلو ښا دا بل کار ولته اوس کو هغه د څه کار کو چې مين بسره مين چې کوم دی کنه دا بسره زه اوس مقایسه کوم هغه څنګه کوم هغه د څه کو اوس راځو دی ته راشم ورته دلته ګور یو رقم ډیټا راوته خو اوس بل ترتیب منظم ا ترتیب داسې دی چې ډیټا تر ازمه سپلیټ تر ازمه زه په 15 باندې اوس ګورم کنه ګور څنګه چل کوم زه درې ویریبل اوس ګورم په کمپیوټر ساينس پونځي کې یو نفر وای چې زه چې جی پی ټي زیات کاروم نو فیصدي څنګه ده الته په زراعت کې وای چې زه چې جی پی ټي زیات کاروم فیصدي څنګه ده فکر مشته دا کار غي نه کوم نو زه به دې نه اخوا کوم پونځه براولم صحیح ده په پونځي باندې زه دا کار کوم which faculty are you in دا راوخله اوکې کا اوس براشم دا ځل چرته انالایز ته براشم او په دې کې بدازل ترازی کمپیر مین ته چی د نمرو اوسط ګورم د فیصدي اوسط مین ته براش دلته به ډیپندنت لیست واچ دلته به تاسو ته ما یو ډیپندنت ویریبل دی یو انډیپندنت ویریبل دی تاسو کویږي ګورا څومره ساعت د پاره ته چې جی پی ټي کړه دا په خنه کم ځای کې دا ټیل می دا اوس دا وای دا ډیپندنت ویریبل دی ک انډیپندنت ویریبل دی ویری ګډ دا انډیپندنت ویریبل دا بدلته واچ اوس یو کس څو ساعته کارول دي ډیپندنت لیست راکا چا چې څو ساعته کارول دي څومره غیزه پکړه دا نو جی پی ای به راوخله موټی زیرو جی پی ای دا به ډیپندنت کې ورواچ دا به دې زه اوکې اوس وای ها دلته راشه بی سی اس کې بی سی اس تا ګورا په بی سی اس کې چې څو کوئی لو یوسیج وي زه ډېر کم چیټ جی پی ټي کاروم په دې څومره ده دواتیا هغه چې وای درمیانه کاروم داغه سلور اتیا هغه چې وای زیاتې کاروم اتاویا دلته اوس ګورئ ښا اکانومیک کې ګورئ زبر د زراعت او دغه بسر زه دي چې مقایسه کما په زراعت پونځي کې چې نفران وای چې زه چې جی پی ټي کم کاروم دغه په ستې سودا خو په کمپیوټر ساينس پونځي کې چې وای چې زه کم کاروم دغه په ستې سودا فرق شته دا فرق دی د کمپیوټر ساينس پونځي والا کمپیوټر چې جی پی ټي کوم مکاري په پرومپټ انجینیرینګ باندې کوي چې جی پی ټي په معلومات را پويږي نو کوم وخت کې ډېر خسپند کوي دلته یو فصل راځي د مناقشه او جنجال بکې خپل نظریه به وړاندې کړي دا خبره ستاسو نظریه ده کمپیوټر ساينس پونځي والا د چې جی پی ټي نه ښه اغیزه کوي که کم یې استعمال کی اکیډمیک بیان وسره کیږي ولی ته وګوره دا ټیکنالوژي سره بلد دي نو دا په خپل ځان نه وای خپل ریسرچ به ورته خای کنه د دې لپاره د اوټپوټ به متخای بیا به د علم وي د دنیا د علم مراخلي خپل دلایل به وای خپل دلایل په څنګه کې
هغه ډسکرپشن زموږ ملګری مونوګراف ها اوکې نو یو اندازې پورې ډسکرپټیو سټټسټیک وشو راتلونکي کې به بیا مخکې نور زو صحیح ده د خدای په امان